افغانستان د طبي بوټو له اړخه بډای هیواد دی چې اکثره وګړي د دود له مخې دغه بوټي د درملو په توګه کاروي، خو تر نن پورې د افغانستان له دغو طبي بوټو څخه په معیاري ډول د درملو په جوړولو کې کار نه دی اخیستل سوی. یوناني طبيبان وایي چې افغانستان کې نږدې 1000 ډوله طبي بوټي پیدا کیږي چې که چیرې ټول تشخیص وپېژندل سي نو افغانستان به د میلیونونو ډالرو په ارزښت ګټه وکړي. انګ، خوږبله، بادیان، زرچوبه، بدخشي چای، سپیغول، ګردسفرزه او داسې نور هغه مشهور بوټي دي چې هر کال په ډیره ناچیزه بیه بهرنیو هیوادونو ته صادریږي چې هلته بیا تر پروسس وروسته په عصري درملو کې کارول کیږي او په څو برابر قیمت بیرته افغانستان ته راوړل کیږي. بوټي پیژندونکي وایي چې که چیرې دوی ته دولت د کار زمینه برابره کړي نو د افغانستان یوناني طب به بیرته په پښو ودروي. افغانستان خو ماشاءالله ډیر یو بډای وطن او د هر څه نه ډک ملک ده، خو البته افغانستان کې ګیاشناسان ډیر کم دي. مونږ ګیاشناس لرو، کم لرو، او که هغه اوس وفات شوي شته نه. دلته راغلي ناروغان وایي چې دوی د تداوی لپاره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ګاونډیو هیوادونو کې په زرګونو پیسې مصرف کړي دي، خو هیڅ ګټه یې نه ده ورته کړې تر دې چې بیرته یې د افغانستان یوناني طبيبانو ته مخه کړه. ناروغ سلیم شاه وایي چې له 5 کلونو راهیسې یوناني طبيبانو ته مخه کړي ځکه د رنځ دوا په عصري درملو نه بلکې په یوناني دواګانو باندې سوي او اوس خپل میرمن هم د درملنې لپاره دلته یوناني طبيب ته راوستلې. خپل بچان کې خوګید ملای خوګید دوه پیرمه پاکستان ته بوت ډیر تداوی ملته کابل کې اوتوپیدي ډاکټرونه مې ډیر ور باندې هغه کې یو ډاکټر هم پاتې نسو، اما خوشبختانه چې ته مې راغلی هم ګټه کړې ده توس ور ګټه مندي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال یونس مومند وایي چې د افغانستان د طبي بوټو صادرات په یو کال کې میلیونونو ډالرو ته رسیږي، خو په افغانستان کې د دغو بوټو د پروسس لپاره هیڅ کومه معیاري فابریکه نشته. څو کولی سي چې د افغانستان بوټي په کوردننه پروسس کړي او په عصري درملو کې وکاروي. مومند وایي له دې سره چې افغانستان د طبي بوټو له اړخه غني هیواد دی، خو بیا هم 94% پروسس شوي طبي بوټي له بهرنیو هیوادونو څخه واردوي. فکر کوم چې صادرات زموږ د طبي نباتاتو ډیر دي، ډیر وي په لسګونو میلیونو ډالر شاید وي، ولې په مجموع کې د افغانستان صادرات هم ډیر ښه پر مخ روان دي. د تیر کال په پرتله سږ کال زموږ صادرات شو، یعنی د 1400 کال صادرات مو د 1499 کال ډیر شو، تقریبا چې موږ 40% ابزوجي پکې درلودله. افغانستان پر دې سربیره چې د قانونو په برخه کې بډای هیواد دی، د طبي بوټو په برخه کې هم خورا شتمن دی. که چیرته د افغانستان د طبي بوټو پروسس زمینه برابره سي نو یو پلو به په زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره سي او له بلوري به افغانستان د میلیونونو ډالرو پر ارزښت طبي صادرات ولري. مریم هوتک، CMG، کابل.